مازدیګر د لمانځه وخت دی، ټوله پر جومات باندې ولاړ دي خلک. بېرته را وګرځېدلو پر عمومي دروازه باندې. مازدیګر د لمانځه ټیم دی، یو ځای به لمونځ وکړو خیره سره، یو ګړی کښېنستلو هم کښېبلو، موږ د عمومي دروازه خو در باندې ووینو. دا هم بس هغه بیروبار ځای دی عمومي دروازې سره. د مازدیګر د لمانځه وخت دی، خلک لمونځونه کوي. عمومي دروازه ډېری خلک ناست دي. دلته ډېری خلک راځي کښېني. لمونځ مې وکړ، دا دې وکړي چې غږ مې واورېد، هوارې هم چالانې شولې، وینې پرېدې، هوا هم ډېره خوندوره ده. تر اوسه پورې ګرمي وه، اوس هوا ډېره خوندوره ده. لمونځ وکړ، اوس دلته یو ګړی شاوخوا ګرځو. بس دا هوارې هم چالانې شولې، بس برق هم راځي نو ښه خوند کوي. موږ هم مې لمونځ وکړ. ماشومان هم راغلي، راغلو دلته په یو ساحه کې کښېنستو، د باغ ساحه ده، د عینو مې شاوخوا میله وال یا مینه وال راځي د جمعې د ورځې. موږ به هم یو ګړی دلته کښېنو، چای به وڅښو. ګیلاسان کم شول، نفر 4 دي، ګیلاسان 3 دي. نو ناست شو، هوا ډېره خوندوره شوې ده په دې ورځو شپو کې، ډېره خوندوره هوا ده. نو بس ما له یخ سره نه لګېږي عموما، نو داسې چې نه یخ نه ګرمي دا وخت نو بیا جلا خوند کوي، خو هر وخت نه وي. نو اوس ګرمي پسې ورځ په ورځ زیاتېږي. نو روژه هم را نږدې شوه، د سړک سره نږدې ناست شو، د خاورو کې ناست شو. ورته وګوره کوم شی یې ورکړی دی. دلته هم یو څوک ناست دی په دې ساحه. چې خو نو وینئ چې دا د جمعې په ورځ موږ کمې خرچو ته ملا تړلې ده. نه دا خندان دغسې ناست یم، بیا غمیږي په کچ چا خوله ښوري هم صحیح ده. چای مو وڅښلی، اوس مو دغسې یو دا د کوچنیانو شیان راوړل ویې خورو. په دې ځای کې مو له خیره سره میله ماته کړله. نو اوس ځو بلې خواته له خیره سره، راځئ نو چې چیرې ځو. دا مسجد خو نو وینئ، دا اوس سوکه سوکه ورځ په ورځ جوړېږي له خیره سره. خلک کرکټ کوي. دا شو د فوارې سیل کوو،
خلک هم بس ګرځي، څوک ځي څوک راځي. خو په عموم کې بس داسې دی چې ماښام سو یوه طبقه خلک ځي چې له لرې څه راغلي، او چې نږدې هغه نو بس یو ګړی کښېني د ماښام لمونځونه کوي. اوس له دې هوا څه خوند اخلي.